د قربانۍ ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربۍ کې مونږ ورته قرباني وایو او تیره جمعه مې د قربانۍ متعلق یو څو مسایل درته ویلي ما خلک څاروي اخلي نو ما درته د نصاب خبر هم کړې وه چې قرباني په چا واجب ده او دویم مې راته د څاروي م ویلي و چې په کوم څاروي قرباني کېږي قرباني څه شی دی زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانه څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنا مونږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو مونږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جمدی کو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانه ته بالکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله یې دوه ګډانه ملال کړي دي نبي علیه السلام یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل برګ ګډانه لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو ټکېدلې چې ورته وایي زمونږ بعضې خلک وایي په ټکېدلي ګډ او یا غوی قرباني وي نه نه صحیح یو سړي وی اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړي نو بهترین عمل دی زما وروڼو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی دی ادې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګورې خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي په چوکونو کې بوت ولګوي په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګوي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګوي ولې وی په دې به زما د پلار جمدي وي د پلار میشن به جمدي وي خلک وی لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د څه کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي دا څه کارنامه یې کړې ده نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته را مخکې کړي مونږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي اهرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غټ بوت یې لګولی و لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو ابوالهول لوی بوت یې لګولی و نو خلکو به بوت ته کتل ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جي ابوالهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې
د څه کارنامه ده؟ د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزایننګ او دا ارس دا خود جوړ کړي دي. نو خلق نن سبا انګریزان خځه چې انډونیشیا ته لاړم زه په دې غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل حالانکه د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي. دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړې وه دا کړې وه نابوتان یې ورته لګولي دي. زما وروڼو بت پرستي او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي. نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بت خو ته نشي لګول د هغه تصویر خو نشي لګولی نو د هغه اسلامي طریقه باندې د هغه ژوند او د هغه طریقه جمدې ساتل دا قرباني ده. ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به هغه انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې ده دا کارنامه کړې ده. نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده. دقه رنګې په ازبکستان ته لاړمه په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده. نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده. په بوت څه کې بلا پیسې لګې مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي او د خدای دشمني بیله ده او ګناه بیله ده. دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې تا ته هم فایده ورسېدله غریبانانو ته هم فایده ورسېدله بچي به دې هم غوښه وخوري رشته داران به دې هم غوښه وخوري میلمانه به دې هم غوښه وخوري او ثواب به دې موشي او رب العالمین به هم راضي شي. دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام. زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دی زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ لوی غم جوړ کړی دی بکی بنیو لګیا به اوس نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي یو څوک کمنټسونه ورکوي یو څوک لګیا دی په فیسبوک لګیا دی وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او روبینو روپۍ برباد شي وی دی په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي. ګوره زما وروڼو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج له څه له دی حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکوي بیا خو به وی چې عمرې له مزه عمرې له څه دی دا پیسې غریب له ورکوه نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه کور مونځ کوه دا پیسې غریب له ورکوه خبره خلاصه شوه کور مونځ کوه جومات ته رسېدل جومات جوړی دا په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې بس کور جوړوه که نه څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی هیڅ ضرورت نشته دا به وایي کور مونځ کوه بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته بس آنلاین درسونه کوې که نه دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوې دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لکه او 100 لکه روپۍ ولګولې دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړل او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته او لونو له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې دغلته نه ګورې دین ته سترګې خړې کړې بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده څونه پیسې لګې څونه کا سامان ولالې څونه کالي ولالې څونه پرجونالې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي بیا به زه دا وایم چې روژه هم منیسه دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که هغه پیسې غریب وله ورکه زه به دا درته ووایم چې روژه منیسه دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي هلته ګوړ چارې وکړه پیسې به وکړې غریب له ورکه بیا به دې منظور هم مه کوه ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي
د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکړه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې ستا ته زکات شته وله ورکړه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لکنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر دا خلک کارخانه‌دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکړه او چې ته چې غریب له ورکوما نو ته چې په لینډ کوزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تا سره د غریب غم دی قرباني مکه او غریب له ورکا نو بنگله دې خرڅه کا کنه د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تا سره د غریب غم دی او دا وی چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دی دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانانو لکنه یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قربانی چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده هغه قربانی چې رسول الله مبارک 10 کال مدینه منوره کې کړی ده هغه قربانی چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته دی ناراضي زما مانځه ته ناراضي سخت زورنه په رسول الله مبارک ورکي هغه قربانی چې دیو نکړله برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان خو زه په دین کې خپل عقل نه چلم زما عقل بسي او د ټولو نه لویه خبره اوس اوره د قربانۍ حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي جګړه جوړ شوې قصه وګده ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوزه او دا بچی دې مبوزه او د بیت الله ځای ورته وښو جبریل علیه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کوم بیت الله دې راوسته قصه وګده ده چې ته بل ټیم به راته څه ناسو ویم خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل په دشت و بیابان کې قسم په الله پرې خو دی ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وایي چې الله سوي زباغه کوم عقل به نه چلو الله وی منځ کوا بس کوم با الله وی سارو ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن کوا زم عمدق سے با الله کوم عقل بنه چلم چې رب پینځه په یو ځای به ماسخوتن کوم کړه سبب لیبرل را پاسې دا بم درته وای چې ماسخوتن بټول په یو ځای کو منځونه دي کړه سبب وی دا ماخام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به مونږ سکاو افمن اتخذ الهه هوا خپل خواهش نه به خدای نه جوړو د الله او د رسول تابعداري وکړو دا چې څه الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې د دې لیبرل ته هم ته پويږي که پیغمبر پويږي ته پويږي که خدای پويږي کته وې چې زه پويګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه خو تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي سره انګریزي پرې خې دي ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي خلک تباہ کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګورې تباہ به مو ګن بې ګن ګورې د پیغمبر دشمن بې د پیغمبر د ناموس دشمن بې او تا ته به د قرآن او د سنت بیانې او 2 ټکي انګریزي به وایي په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا وایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی د اردو 4-5 کتابې به کتلي په دې خو د انسان عالم نه جوړېږي زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو خو چې دی 10-15 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د ده نه بیا عالم جوړېږي او تاسو ګیره د خرایلې د ظالمه
او یا دې مشین کړې ده او ناستې او په دین اعتراضونه کوي او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې اردو دې کتلې ده او څلور پنځه ټکي د انګریزۍ وې ټوله دنیا دنه متاثره ده د خپلو علماو بیانونه اورئ د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی نو د هغه بیان اوره د بل چا بیانونه مه اوره برباد به دې کړي نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې شپېته څاروي حلال کړي دي څو شپېته حالانکې په عمره کې څاروي حلالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بله عمره کې اویا حلال کړي دي د غریبانو له دا پیسې ولې نه ورکول په حج کې څو څاروي دي وایه یو څاروي به حلالی رسول الله مبارک سلو خان حلال کړي د که نه اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه که نه او دا خلک یې کوي دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت کې هغه ښځې راوتې وې او نارې یې لګولې وې نو هغې کې څه وې هغې بیا چغې والې د پردې خلاف پرده موږ نه منو او ما واورېدل چې داسې چغې والې یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردی کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین ښیي د دې خلکو استاذ به ماته دین ښیي او په فیسبوک به ناستي او موږ به سره کمنټسونه کوو لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او خپل بچی یې راوستل تکې پرېښودل رو رو لویږي 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 جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس پې کو او د دې خپل ماشوم تپوس پې کو ته راته به دا داسې لوی شومه دی دا خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله سلو کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان الک الله اکبر اب سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه بہت گرانی قرآن شریف کې الله تعالی فرمای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کاله یا دی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو د 9 شو د 10 شو نه چې منډې تړلې پلار سره شروع کړې دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه گلدسته د ګل دی منډې تېرو شروع کړې نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا اوس به څه کېږي د پیغمبر خوب وحی ده زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نی نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا نو دې څه چل کوي بچي ځان ته کېنو انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې زه خوب وینم چې تا زه حلالوم اوس به څه کوو زوی ته هم پته ده چې زما پلار چې دی دا نبي دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده زوی ته پته ده هوښیار بچی دی زوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نی نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه دې ته زوی وایي دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نی پیغمبر دې ورته پته ده چې زما پلار پیغمبر دې خوب یې وحی ده دا ورته نه وایي اوره دا خو ویلی شي که نه
دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي ارجع الى ربک فصله التخفیف الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي نو زر فوراً حضور پاک لار وی یا الله زما په امت اسانتیا راوله 50 نشي کولی وی ښځه 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو وی 15 کم شو وی اوس هم ډېر دی وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان ته و د الله تحفه وه هغه وخت کې خو چې زر یې ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل رستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50 نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرېشي ستا الله په نوم خیر دی خپه دې پرېشي د الله په نوم خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم یا دا چې ګډ به حلال کو الله ته ووایه چې دا حکم بدل کی دا سوال جایز دی منه نه دی ما دله مثال درکړو لیکن ابراهیم علیہ السلام دا اللہ محبت کے بچی تا وی بچے سو کم او بچے دا اللہ پا مینہ کے دویمہ خبر نہ کئی او سوئی ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کوچ ساڈر دتا ملائی دیتا ایمان ہو دا پا کہ نیشتا اس مونگا گڑتا پا مسالہ کے پراتے ہو جی گڑا لال شدہ پیسے غریب لاور کا دا خدای بندہ لال کا غوخ غریب لاور کا ورنه غریب لور کا دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل دې ته عمل وایي یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی دا به څنګه حلالوم چغې ستجدوني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم په خپل وس به زه چغام نه وام او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وقفې به هم نه لاقوم زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولی که زوی ورته وایي چې نه بیا به څو یو څو وجې دي طالبانو هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نشي کولی پلار ته خپل بچې معلومي مشوره کې دا کارا کولو چې کد بے مشورې وکم نو خلق وی په زور اعلان کړ سبب خلق وی په زور اعلان کړی دی مشوره کې دا فائدہ ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم تا سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به رانیسو چې ته به بانه به یې بوځو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت کې روان دی وای د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي ویراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتلا نه وای ډیره خدا نو چاړم واغشتا او رسم واغشتا امر ته بابا می قربانی کوي منګه زو نو مورم پدې سوچ خو نه را هغه خو پدې نه دا چې ګینځما زوی بالا لای لال روان شو نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات دي خلق وته شیطانان وای نو شیطان وتراغي وته ودرې نو چې ودرې ابراهیم علیه السلام ته وته یې سکه ودا چې زو ویور ما ورېدلې دي چې دا زوی لاله دا سکه په بوډاوالي خدای درکړې دی
دویم څوک حلالوي د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پرې وویشت. دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بودی وی قرباني کو وی قرباني نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي. د شیطان ورته وی هغه وی پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر شق دی دی بې خو بس. نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت. نو شیطان خو کار دروانه دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي. نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه د خیر خویمه او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي د هغه دا مطلب د هغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پې اووه غوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت. هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي د هغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي. مخکې سلي داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي. وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلې ولې ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي. بند کوي ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولې ویشتلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي. د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلې چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي. نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوک هم یا ات تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به نو اسماعیل علیه حلالول ډېر ګران کار دی د بچې نه قسم دی په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورد په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دی ته مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کې ساتلی دی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کم وخت کې بیا حلالوي که نه چې کم وخت کې بیا حلالوي نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس څه پکې چې کم وخت کې بیا حلالوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا له لاس پرې وتړم نو حلالول به اسان شي وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلی دی او په زور تې سه وباسي
زه خو پر رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او لالی به نو ما نه به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هستې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم وی ډېره ښه نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته سوی بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدل ما خو په زور به کړس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس یې ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کړي دا کمیس رانه مخکې وباسه رستو مو باسه رستو که تو وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او ځکه لال شمه د زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایه حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایې اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل ومنم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم
د چړې لاندې زوی وغورځو او زویم خپله مرۍ د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچی بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زما وروڼو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کو او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم د ما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کو نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زما وروڼو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالی نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالی نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که د نه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وی چې او خو یار ارمان چې مې کړی څه به نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک لراغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني یې ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پرې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالی کې د اختر مونځ وشي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دی په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی
په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دی یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې هم چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه د ورور له دي اجازت ورکي د مخکې نه د یو ورور له دي یا د قصاب لا یا د یو ورور له دي اجازت ورکي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکته زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا بالا قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس خدای ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف ته یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته مال حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي ادی چې پلار یو څلور زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یې ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس دی په شریکه په 2 کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې رونی په کور کې پیسې راجمع کی او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبحه کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني شوه او که نیت ته د دې چې غوښه به وکړم نیت ته د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت ته د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وړه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته
نو دې کې لږ زمارونو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او پاسانه حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر و کافی ده که صرف بسم الله دی وی کافی ده که صرف الله اکبر دی کافی ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوې نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا خو لیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایه که اوس اماله یو زنانه د یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله د مسلو تپوسونه کوي نو وختي هم مانه د مسلې تپوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑه روپۍ دي یو 1.5 کروڑ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجبو کې یو د نفلیو کې بله د نفلیو کې خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې ده وکړې چې دی دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبحه د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال شي مور پلار دپاره وکړې ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور د وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مغشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالی او غټ څاروي مغشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالی نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 7 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه زړه د یو هم ني نو داسې مه کوئ بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته څه وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد نو دا له نیګ ورې
نو ار یو شی اوه ځایه که اووی سی وي که څلور وي نو ار یو شی څلور ځایه کا او ښه په طریقې څلور اووه ځایه کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلرو کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده وډوکي دې کم دي او ته به پکې دا هډوکي وخورې ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیرجانه او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروی واخېسته ټولو وروڼو په شریکه واخېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې خیر دی اچولی شي پکې خدا هغوی ته ووایه خدا سے وکړه یو بل چلو که ښه طریقې دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه سوی راکړه په قربانۍ کې حصه کار به آسان بشي نو زما وروڼو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب له په قصابۍ کې ورنه کې د سرمن خو هسې سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځې شي سرمن یې اردانې شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی دی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل نا مولا لې راوړه استاد یې وایي دا سرمن واله وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپله به دې خرڅوله ماله دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکې چې دا واخله او دا اجرت شو بالکل به نه ورکې سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکې ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکې جمعات باندې نه کېږي ګورئ چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې مالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار له نه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار له ورکو شي غریب له خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار له نه ورکې زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکې دا پیسې او زما وروڼو یو بله خبره وکم مولا لبه د سرمنې پیسې په اجرت ته امامتی کې نه ورکوي هسې وله ورکې خیراتي خو که ته ورته دا وایې چې زه به سرمنې در کوم مال امامتي کوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي ښه غوښې چې د کومې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړی شي ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخرو چې دا ستاسو ام خورئ او ذخیره هم کې یو کال پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته د پې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول شي فرج کې میښودی شي یو عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکه چا چې قرباني نه ده کړې او یو عیسا خپلو رشته دارانو له ورکه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېږدي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېږدي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له څاروي واخېسته او پی کولو پی به ترې نه هلې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غلان درد نه کوي او که ډېر څاروی تنګ او پیر یې بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي
او یا غریب لورکا او صدقه او خیرات کا خو په خپل استعمال کې به نه راولي. دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې، دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې، دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې، نو خلک څه کوي وي هلکه بس په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکې اوس یې بوځه، نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه. که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه. نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی، منډۍ نه بر ستا حق نشته. نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه، او د الله د رضا دپاره وکړئ، نیت د غوښو مه کوئ. او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ، په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي. بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو وی دی 10 کې چې وسم کېږي 19 خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د 1 کال مخکنو او 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه، ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله، زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی، د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی، حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی. نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي، مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، په هغه به وغورځو. مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي، پس ښکاره دې وایي په زوره دې وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي، که وی نه وي ګناهګار به شي. 2 ځله هم ویلی شي او 3 ځله هم ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي 30 منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی او دا مفتابهي دی، یعنې د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نی، نو انشاءالله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو که خیر. زما عزتمند ورونو د مناسب د دې موقع او مولانا یوسف احمد صاحب تاسو ته بیان وکړو او دا ترتیب ما سخت کال دی ته وی بدلو، نور کله بیان د مانځه نه پسې هم خطبه هم بیانې، خو ما یې د قربانۍ ورځې دي او ګرمي ده نو بیان به مخکې کړو د مانځه نه، مانځه پسې به هم خطبه ووایو او دعا به وکړو چې خلکو باندې ناوخته نه شي. اکثر د میرې خلک راځي نو په ټیم به ورسي، او که د کلي خلک هم نو په ټیم به ورسي. نو ګرمۍ نه مخکې به خپل چې کوم واجبات دی هغه به پوره کړي. زما ورور نن ورځ یو اهم عبادت الله پاک د نبی علیہ السلام مبارک په ژبه په مسلمانانو مقرر کړی دی چې هغې ته قرباني وایي. او قرباني څه شی دی؟ قرباني دا دی چې د الله په نوم باندې یو معین څاروی چې د هغې تعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، د خدای په نوم د لوی اختر په لومبۍ ورځ یا په 2مه یا په 3مه هغه ذبح شي، دې ته اضحیه وایي په عربۍ کې، او موږ خلک ورته قرباني وایو. دا څه شی دی؟ نن سبا بعضې وروڼه یو سوال کوي خصوصا په دې فیسبک او په نټ، هغې وایي د قربانۍ ته څه ضرورت دی؟ تاسو وینه تویوئ او ټول لختي د وینو نه ډکي او بلا پیسې خلک ولګوي او بلا څاروي حلال شي، دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي؟
یا دا څاروي هسې چاته ولې نه بخی چې دا دومره څاروي حلال شي او دا په یو میډیا باندې د خلکو په نظر کې یو سوچ اچولی دی دا پیسې غریبانانو له ورکوې که دا دومره څاروي ولې ضایع کوي اور اتنے جانوروں کو کروڑوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ندیاں خون سے بری ہوئی ہوتے ہیں گوشت ضائع ہوتے ہیں یہ پیسے آپ خود کسی مسکین فقیر کو کیوں نہیں دیتے دا پدے سوشل میڈیا نن دا یو پروپیگنڈا روانہ دا یو خبر دا مارونو پہ جنے مونگ یو مسلمانان ٹولو ہے الحمدللہ بیا زمون ایمان و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک قرآن شریف کے منت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ زما بم تابیداری کوے زما دا پیغمبر تابیداری بم کوے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوذه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا پیغمبر مبارک دا رسول اللہ مبارک مخالفت با اس وقت نکی او اغا دمانا کی چکم مسلمانان و صحابہ کرام داغی پا نقش قدم بزی آمنو کما آمن الناس عقیدہ و عمل بدے اغا شانتی او کچا دا پیغمبر مخالفتو کو دا پیغمبر پا طریقہ لا ننا نسلی جہنم من بے دوزخ کے اٹم وساعت مصویر و دیر خراب دا ورطلو زیدے نو دا پیغمبر مخالفت باندے اللہ قرآن شریف کے سخ خپشے ہوئے جدہ حضور پاک مخالفت بنکے پیغمبر کے دا شریعت کم خبر کردے دا نو اللہ وی وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپلا نکی دا اللہ دا طرفنا وحیدا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک بسفر مائلہ غب لکل دا خبر وورے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورطوئی دا نپویگم چے لیبرل مسلمان ستوئی لیبرل خو نماتا پیغمبر خولے دے نماتا صحابہ خولے دے لیبرل مسلمان پا مانا دے ماسو کوئی کی لیبرل بدے دے پویگم دوی لیبرل اغیتا وئی کہ مسلمان دی می خود یہودیت یو دا سے کٹوئی وی چے اغی کے ار قسمہ چاری ام پا کے باٹنگنی ام پا کے دا گازر اچاری ام پا کے دا مولے اچاری لیبرل دیتا وی دوی چے مسلمان دیمی خود یہودیت یو نخدم پکیوی دا عیسائیت یو نخدم پکیوی دا اندو یو نخدم پکیوی دا بت مت یو نخدم پکیوی او دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا چے دا پیغمبر جال نمانم دا ما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن چے تلا گئے او اعتراض کے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص چے بحضور پاک سوے غب لکل صحابہ و تویدہ تسکے اتکتب کل شیئر سمعتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکے او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یو شان حالی کل بل شان حالی عرصہ لکے کل سڑی قصشی کل خلین یو خبر ہوزی کل بل نوزی لکل بانکول لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب کے تصوی دی لکم کہ تدا خلی مبارک نسو باسی و سکے دی لکم حدیث خود خلق منی قلبی نبی علیہ السلام کو ارسوئی بعض وقت کے سڑی پا معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبروں کی نو تب ارسلی کے رسول اللہ مبارک سفر مائیں پہ اکتب لکا اے عمر ابن العاص لکا والذی نفسی بیدہی دمارے پا اغذات قسمی کی سامدہ جا پہ اختیار کدا ما یخرج منہ الا حق واشار الى فیہ خلے مبارک تے گتونی ولا وی قسم پا خدے اغذات میں دی قسمی کی دما سادہ چالاس کرا دے خلے نا چیوزی حق خبر بوزی خراب بتنوزی رسول اللہ مبارک جیسا فرمائے لی لکم فی رسول اللہ اسوة حسنات مالا نمونہ نو پیغمبر وی قربانی سے شہدہ
اضحیه ورته وایي سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د پلار، یعنی دا خاندانی مذهب دی. خلک وایي دا مې د پلار نیکه پارټي ده نه پرېږدم، دا مې د پلار نیکه رسم دی نه پرېږدم. الله وی دا دی د پلار نیکه ابراهیم طریقه ده، دا به کې ذبح به کې علاله به کې. او ابراهیم علیه السلام ته الله وی زوی حلال کې اسماعیل علیه السلام او پرې په ځمکې وغورځاوه. په ځمکې چې کله زوی غورځاو او زوی حلاله و نو زوی چاړې کار نه کو، نو زوی ورته وی بابا د ما سترګو ته چې ستا سترګې مخامخ کېږي ته چېرته کار کولی شي، ما لوړې کا وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بمخفل لاندې کا او د لاندې نه چاړه چلوله او چاړه کار نه کوي، برن الله ګډ راوست او هغه ذبح کو. ابراهیم علیه السلام څومره ثواب وشو، دومره ثواب یې وشو چې څومره د زوی د حلالېدو ثواب کېږي. الله سانتیا راوسته. اے مسلمانانو، اے لیبرل خلکو، دا اعلان زما اورئ تاسو، که تاسو مسلمانان یې او ځان ته مسلمانان وایئ نو د پیغمبر اتباع به کوئ. او رسول الله مبارک فرمایي من كان عنده سعة من المال وفي رواية من وجد مالا، چا سره چې مال وي ولم یضحي قرباني ونه کړه نو زما عیدګاه ته مانځله دې نه راځي. پیغمبر خدا وایي پیسې غریب له ورکا. اے لیبرل، اے انکر پرسن چې ته ټوکه کې په اسلام پورې پیسې غریب له ورکا، ته چې 40 لک او 50 لک روپۍ تنخواه دې ته غریب له ولې نه ورکې؟ چندې والا ملګري چنده غونډوي ورسره چندې والا ملګري پاسه او چنده ورسره غونډوي. تاسو وینئ چې جومات کې کار مار کېږي، شیشې بشې او ډېر کارونه پاتې دي چندې والا پاسه. لیبرل ته 40 لاک د میاشت تنخواه اخلي، 50 لاک او 30 لاک اخلي، ته غریب له ولې نه ورکې؟ تا چې یو کور په اسلام آباد کې جوړ کړی دی او بل دې په لاهور کې جوړ کړی دی او بل دې په پېښور کې، یو خرڅ ته غریب له ورکړه که نه؟ ته چې د زوی واده کې او په هغې 6 لکه روپۍ لګې، غریب له ولې نه ورکې؟ ته چې د لور واده کې او په هغې په غټو غټو شادي حالونو کې 10 لکه روپۍ او 6 لکه لګې او کالیګان او کټونه او سامانونه کې، غریب له ولې نه ورکې؟ شریعت ته چا جوړ کړی؟ عمرې له مه ده پیسې غریب له ورکه، ته نه دې تا کم غریب له ورکړی؟ حج له مه ده پیسې غریب له ورکه. سبا به جومات مه جوړوه، کور مونځ کوه، پیسې غریب له ورکه. زه وایم ښځې له دې 50 جوړې جامې مه کوه، دا غریب له ورکه. ته دې جواب دا دی. لور چې دې ودېږي 10 بکسه جوړې وله مه جوړوه، هغه غریب له ورکه. د هغې جواب دا دی. ځان له بنګله مه جوړوه چې دوی له واده کې، دا پیسې غریب له ورکه. دی جواب دی. یو موټر دی په 15 لکه روپۍ موټر دی کار کېږي، 15 لکه او 1 لکه روپو لینډ کروزر کې ولې ګرځې، دا پیسې غریب له ورکه. یو کارخانې پسې بله ولې جوړی، دا پیسې غریب له ورکه. غریب له ورکه. تا سره د غریب غم دی، د غریب غم رب العالمین سره دی. الله وایي که مالدار سړي خپل زکات او خپله صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ کې ورکړه، قسم په خدای کې غریب پاتې شي. زکات ورکړې غریب ختم. نو قرباني به اوس هم موږ کوو، د پیغمبر مبارک طریقه ده چې چا هم قرباني ونه کړه وایي عیدګاه له لمانځله نه راځي. او نن به تاسو یو نیت کوئ، نیت ته تخیب څوک هم چې قرباني کوي دا سوچ ذهن کې واچوئ. هر یو سړی به دا نیت کوئ چې تاسو ته د ثواب وښیم چې ثواب څه ته وایي. هر یو به دا نیت کوئ چې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده او د پیغمبر مبارک وینا ده، د هغه سنت، هغه واجب دي په موږ. الله ابراهیم علیه السلام ته دې ویل زوی حلال کړه. که ما ته دې اډر کړی وي چې زوی حلال کړه، نن به ما بچی حلالوم. سنت یې کوم که نه کوم؟ سنت کوم که نه؟ که اډر دې کړی وي چې زوی حلال کړه، الله ما به زوی حلالوم، خو تا وی ګډ حلال کړه، غوی حلال کړه، زه هغه قرباني کوم. نو ستا به دومره ثواب وشي لکه بچي چې چا حلال کړي، زوی چې چا حلال کړي. دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه. مالنا فیها زمونږ په کسری د الله رسوله وی په هر ویښته او د ګډ په هر وړی باندې به تاله خدای پاک یو اجر او یو نیکي درکوي. ځان پې خوشحاله کې وی. نو نن به ټول مسلمانان قرباني کوي که خیر انشاءالله.
که د قربانۍ څاروي چا په قرض وروستي قرضونه اخلاص کړي یو بل سره حساب کتابو کې اکثر یو کس پیسې ورکي وی بیا به وروستو درکوو بیا وروستو نه ورکوي د یو قسم قرباني ونه شوه که داسې وي ښه په اطمینان سره خپلې پیسې بې باکه کړي قصاب لبا سرمن په اجرت کې او په بیه نه ورکوي سرمن غریب له ورکوي خیراتي مالدار له ورکوي سرمن نقده مالدار هر چا له نقده سرمن ورکولی شي ځان له لمسې جوړی برقه جوړی جوړولی شي خو که دې خرڅ کړه بیا به پیسې خامخا غریب له ورکوي بیا به مالدار له نه ورکوي نقده په خپل استعمال کې به راوستی شي بل له م ورکولی شي او که دې خرڅ کړه پیسې به لازما بیا په جومات هم بیا نشي لګولی بیا به خامخا غریب له ورکوي او غوښې سره به څه کوئ نو برجونه خو به تاسو اخیستي که خیر یې که نه سنبال یې کوئ که پکې چې که خیر انشاءالله بلې روجې ته ورسوئ غوښه درې ځایه کې یو ځای خیرات کې غریبانانو له ورکوئ چې چا قربانۍ نه کړې یو د رشته دارانو له یا چې کوم او بل که ټوله دې په فرج کې سنبال کړه نو قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني دې کېږي خو د پیغمبر مبارک طریقه دا نه ده زما وروڼو وخت مونږ په کم مقرر کړی خو دا خلک را روان دي ما ته دې طرف نه ښکاري یو 15 منټه اخلم تاسو د یو قرباني ښیم نن خو د هغه قربانۍ اصل قرباني خو دغه وه چې مونږ وي یو بله قرباني درته ښیم او په هغې کې به زما ټول ملګري دلته ما سره نن ملګرتیا کوئ انشاءالله زما تاسو ټول مقتدیان یې زما ټول شاګردان یې چې زما بیان اوري که په موبایل اوري که داسې دا مې ټول شاګردان او مقتدیان دي نن ورځ به ما تاسو له نن ورځ په مینا کې دعاګانې کولې زما قسم دې قسم مې درته وخوړ ما په مینا کې ما په عرفات کې دعاګانې کړي خو بس نن د قسمت خبره ده اختر مو تاسو سره دی یو نو زما ستاسو د فایدې خبره ده خو زما وروڼو یې زړه مې در باندې خوږېږي نو یو خبره درته کوم ډېر خلک به چې پرشتو کې به یو بل سره روانې وي ډېر مسلمانان به چې یو بل سره به خبرې بندي په لاره چې ځي یو یو خوا ګوري بل بل خوا ګوري ډېر خلک به تره سره به رواني ماما سره به رواني سخر سره به رواني زوم سره به رواني ډېر خلک یې چې ګاونډ کې به یو بل سره روانې وي نن به هغه خبرې ختمه کله چې رب العالمین دا مخلوق جوړ کړ دا صله رحمي خصوصا د رشتې صله رحمي دا پاسېده او الله پاکې دا الله خپل شان لایقه د کلک رونیوه اخذ بحق الرحمن الله نے کلکه مطالبه وکړه الله ته مه 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 څه کوې لکه څوک چې څوک داسې رونیسي الله خو داسې نیول نشي کېدی خو لکه څوک رونیسي داسې مه مه وی الله ما سره څه کوې زه خو رشته یم زه خو صله رحمي یم وی تا سره څه کوم وی تا سره به دا کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به نږدې کوم او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به رانږدې کوم چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم څوک چې صله رحمي نه کوي الله اعلان کړی دی زه به ځان ته نږدې کوم نه ځان نه به لرې کوم د خدای نزدېکت هم خوښ دی که د خدای لرېوالی هم خوښ دی جواب راکړې نزدېکت خوښ دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رحمتونه تقسیمیږي د خدای فضل او د دوو کسو یو بل سره روانه فرشتو ته وی لا حتی یصطلحا دا رک کې لرې کې دا دواړه دې باندې رحمتونه وروئ لرې کې تر څو چې دې دواړو یو بل سره جوړه نه کړی دوه شو او درېیمه هم واوره درېیمه د مارونو نبی علیه السلام فرمایي بهترین انسان په دغه دواړو کې څوک دی چې دا یو بل سره روان دی وی خیرهما الذي یبدأ بالسلام په ټولو کې بهترین هغه دی چې په سلام کې مخکې شي لازما پړه کې دا ګیلۍ یاره دی ماما خو ما سره ډېر بد کړی دی ماما وایي دی خورۍ ما سره ډېر بد کړی دی تره وایي ما سره ډېر واره بد کړی دی واره د تره نه ګیله من دی ما سره بد کړی دی رور وایي ما سره رور بد کړی دی بل رور وایي ما سره رور بد کړی دی زوم وایي ما سره سخر بد کړی سخر وایي ما سره زوم بد کړی دی
د پیغمبر امتیان یو ټول وای الحمدلله داسې نه شوق سره وای الحمدلله نور شوق سره وای الحمدلله زمونږ د پیغمبر مبارک خبره منو که خیر انشاءالله نو اوس چې د اختر مونږ وشي او فارغ شي که د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي چې پرشتو کې د چا سره روانئ نو روغه به کوي انشاءالله بس که یو بل سره بعضې خلکو به یو بل سره مقدمې وي کوئ مقدمې که نه جوړ روانې ولې کوئ خیر دی وی داسې معمولي مقدمې مه کوئ ختمې کې خو جوړه به کوو اصل قرباني دا ده چې د دې نفس او د دې غصې او د صله رحمې د روانې د جوړېدو قرباني ورکړي په نفس پکې ده نن به مونږ په ګډ پرېږدو نو حلالو به نن به په نفس پرېږدې نو نفس به حلالی نو چې څومره مسلمانان دي فرشتو کې یو بل سره روانې دي انشاءالله زما به خبره منې که خیري ټول به یو بل سره روغې کوې که خیري او که ته وایې چې زه خو ورځم روغه کوم ابه راسره کوي که نه کوي ستا ثواب وشو که هغه نه کوي ټوله ګناه او ټول وبال په هغه دی ادې نه کوي دا سوچ مه کوه ته ورشه پهل وکړه خیرهما ته به بهتر شي اخیري خبره دا کو زما څه موده مخکې والده صاحب وفات شوي وو ما له دا ټول کلي دا میرې تاسو ته پته او دا وطن راوچلې جنازه تاسو لیده څومره ډېر خلک راغلل زه خو ډېرو له نه یم تللی خو دا ما له چې رالل د الله د رضا دپاره رالل ما خو تاسو ته تېره اختر هم ویلو چې زما خو د دې مدرسه کې درسي او په اکوړي کې مې درسي نو چې د درس وخت کې جنازه نو زه خو درس د پیغمبر مبارک حدیث قضا کول ګناه ده نو په درس کې ورته دوا وکړه زه ما خبروې نو چې خبر شم نو طالبانو ته یو درې ځله قل هو صورت ووایه تا 300 طالبان کو 900 دلته 1200 په اکوړي کې چې درې ځله سورې اخلاص ولا ویم نو زما په خیال چې د شلو جنازو نه ولا دا بهتري نو زه خدا چل کوم چې د مړي نه خبر شم دا ولا کوم خو بیا هم دا قوم ډېر په محبت او ډېر په مینه زما د والدې صاحبې جنازې له رالل دعاګانو له رالل بیا زما ترور وفات شو چې ډېره منځګزار او عبادت ګزاره هغې کې ما اعلان وکړ او دې خلکو ته مې ویلو مې په کلي کې بس په څلورو جوماتونو کې اعلان وکړی نورو کې مه کوې او مې بار هم څوک مه خبروئ ځکه چې مور له مې دا خلک راوچلېدل په دې ګرمۍ کې بیا تکلیف نه ورکوو جنازه بیا شکر الحمدلله سره د هغې جنازه وشوه په جنازه کې مې اعلان کړی و مې زه ګیله نه کوم د چا نه خیر دی ما له دعا له مه راځئ تعزیت له مه راځئ مور نه مې راغلی یې بس دغه ډېره وه زه ستاسو نه ډېر خوشحاله د خپلو مقتدیانو نه زما اواز کې څوک اوري ډېر خوشحاله په دې چې قسم د الله په ذات ته تخرم قسم ما ته خلکو ټېلیفونونه کړي دي چې د لک نه زیات درود شریف د یو لک نه زیات یو کس دا ذکر دا کړی دی زما مور ته بخلی سورې یاسین شریف چا تلاوتونه چا ختمونه کړي دي څوک راغلي چا دعاګانې کړي دي زما اواز ته څوک هم اوري که په موبایل یې اوري او که داسې اوري د ټولو شکر ګزار یم ټولو دپاره دعا کوم چې الله دې ټولو له دنیا او د آخر خیر ورکړي او د چا چې مور پلار جمدي وي الله دې روغ صحتونه ورکړي او که د چا مړي خدای دې زما د مور سره او پلار سره وبخي خو تاسو ته نن یو اعلان کوم او نه چې د درې ورځو نه زیات په شریعت کې تعزیت او دعاګانې نشته بس درې ورځو پورې دي او بیا نه دي ګوره تاسو وینئ ما نن زه په مور دومره دړدېدلې یم چې که زما اړه تاسو وکته نو حیران به شئ زه دونه په ترور هم خفه لیکن ما نن نوې جامې چولې ما په ټولو وروڼو باندې نوې جامې چولې زما په ټولو خویندو نوې جامې چولې ما په کور والاو په لوڼو پرونداریانو په ټولو نوې جامې نه چولې دا بدعت دا رسم دا خدای در باندې خوشحالي راوسته دې لپاره چې غم ختم شي نو تاسو ځان ته غم واپس تازه کوئ نه دا به ختمو دا رسم به نه کوو نو زه تاسو ټولو ته یو درخواست کوم په شریکه بدل ته زما مور ته زما ترور ته او نور هم ډېر مړي شوي دي په دې تورنځو کې په میره کې په غیر چاپېره علاقو دا چې څومره یوازې د کلي خلک نري بار نه هم راغلي دي ټولو ته په شریکه یوه دمه وکړو او زه تاسو نه په دې نه خفه کېږم مه ماله راځئ دعا له
مچې بل چا کې مړي شوي دي هغوی له به هم دعا له نه ځئ تعزیت له غمونه تازه کول په شریعت کې ګناه ده غم به نه تازه کوئ زه په دې خوشحالېږم چې زما مور ته تاسو په خپل کور کې دعوا وکړئ او دا رسم دی دا بدعت دی د دې نه به ځان ساتو بلکل چې ماله دعا له په اختر کې را نشئ مبارکۍ لکه څوک راځي زه ورته خوشحالېږم خو د دعا په نیت او د تعزیت په نیت باندې به بلکل نه راځئ زه نه خفه کېږم او چې نور